بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوٹ دویمه برخه. 11 جزم او سکون دواړه د غړوندي نومونه دي. ګورئ، جزم، سکون او غړوندی دا ټول یو نوم دی. جزم، سکون او غړوندي دا د کوچني دال په شکل باندې وي او حرف د پاسه لیکل کیږي. 12 کوم حرف چې جزم ولري هغه ته مجزوم حرف وایي، یعنی کوم حرف چې سکون ولري هغه ته ساکن حرف وایي. دا دواړه یو مطلب شو. 13 الف مده هغه الف ته وایي چې هیڅ حرکت او جزم ونه لري او مخکې حرف همیشه مفتوح وي. مثلا کما، په دغه کلمه کې الف هیڅ حرکت او نه جزم لري. مخکینی حرف چې میم دی مفتوح دی، یعنی زبر ور باندې دی، نو دې د وجې نه میم ودرېږي. کما دې ته وایي الف مده. 14 واو مده هغه ساکن واو ته وایي چې مخکې حرف مضموم وي، یعنی هغه ساکن واو دی چې مخکینی حرف باندې پیش وي، لکه کولو. واو ساکن مخکې حرف لام دی، لام باندې پیش دی، نو دغه شان لوستل کیږي کولو. 15 یای مده هغه ساکن یا ته وایي چې مخکې حرف مکسور وي، یعنی هغه یا چې پر کوم باندې سکون وي، کوم باندې غړوندی وي، مخکینی حرف باندې زیر وي. لکه دلته یا ساکنه ده، مخکینی حرف با ده، با باندې زیر دی، نو دغه شان لوستل کیږي موبین. موبین یعنی اوږد لوستل کیږي. 14 حروف مقطعات. مقطعات جمع د مقطع ده او مقطع پرې کړي او جدا شوي ته وایي. دې حروف ته ځکه مقطعات وایي ځکه چې دا حروف بیل بیل په خپل نوم لوستل کیږي. مثال چې راتلی شي الف لام میم، الف لام را. ټول قرآن کریم کې 29 دانې حروف مقطعات راغلي دي چې کوم یو شان دي، لکه الف لام میم، الف لام میم، الف لام را، الف لام را، همدغه شان تر 29 پورې. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره د نوټ دویمه برخه.